کانکور لپاره د سلګونو داوطلبانو د بايومټريک معلوماتو د ثبت بهير پیل سو. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د ازموینو عمومي ادارې د داخلي پلټنې امیر ښاغلي محمد داوود ځلاند ګډونوالو ته وویل چې د دوی ادارې د کانکور ازموینې سوال پاڼې په منظم او معیاري ډول ترتیب کړي دي او له داوطلبانو یې وغوښتل چې د سوالونو د حل پر مهال له پوره دقت څخه کار واخلي. نوموړي همداراز ګډونوالو ته د شکایتونو د ثبت او رسیدنې په اړه ډاډ ورکړ. د شکایت د ثبت بهیر یې ورته روښانه کړ. ورسره د ازموینو عمومي ادارې مل پلاوي له لوري ګډونوالو ته د کانکور بهیر د بریالي ترسره کولو د پوهنځي د مناسب انتخاب د سوال پاڼې د ځوابولو طریقې او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه لازم لارښود سیمینارونه هم وړاندې سول. د یادونې وړ ده چې د بايومټريک معلوماتو د ثبت بهیر به د چهارشنبې ورځې تر پایه هم دوام ولري او د 1405 هجري شمسي کال کانکور عمومي ازموینه به د همدې اونۍ د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې واخیستل شي.